زما عزیزانو دربار او خانقاه جوړ د دې دپاره دی چې په سړي کې انقلاب راولي او سړی حقیقي بنده د رب العالمین جوړ کړي او هغه معالجات تر وشي تا ته در په ګوته کې حسد په دې رقم لرې کېږي کینه په دا رقم لرې کېږي او د مسلمانانو سره بغض په دا رقم لرې کېږي او دا په دې کېږي هغه شان درته په ګوته کې کوم چې ستا او د الله په مابین کې خلا او فاصله راولي د اولیاو وظیفه دا ده چې یو بنده داسې جوړوي د الله پاک طرف ته محبت کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یې په زړه کې وراچي د ظاهري علماو وظیفه دا ده ظاهري علما دا د یو شي هغه د یو شي خواته ترغیب درکوي او د یو شي د خوا څخه د ترهیب درکوي د یو شي د خوا ته ستا توجه راړي د بل شي د خوا څخه توجه بندوي چې دې خوا ته توجه مه کوه د معروفاتو ته د توجه راړي د منکراتو څخه د توجه راړي و دې خوا ته توجه مه کوه خو دا په ظاهر اللسان کوي په ظاهر اللسان درته ګاډي په ژبه درته ګاډي ته دا مه کوه اولیاء د الله پاک چې بیا دي هغه د زړه په ژبه درته ګاډ کړي هغه یې پلس ستا زړه کې د رب العالمین محبت راولي بیا ستا په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت راولي بیا وروسته درته وایي چې دا ته ورسره محبت لرې د هغه رب العالمین دا کار نه دی خوښ بیا په وروسته کې درته وایي دا چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق ځان بولې او د هغه امتی ځان بولې د هغه محب او محبوب ځان بولې دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خوښ نو ځکه علما او مشایخ فرمایي د علماو نه به خوله ګورې ځکه که په ظاهر د لسان خطا وځې علما د سیدر د نحوي او صرفي او منطقي قاعده یې ږدي چې درته خطا وکړي او د اولیاو نه به زړه ګورې هر څومره عمل چې په ظاهر وکړې خو که د یو ولي الله سترګې در باندې برابر شي په حقیقت باندې دې ته الله رب ذوالجلال د دې ولي الله فراست دې ته رسولی چې در پوهېږي چې ستا په عمل کې للهیت نسته او ستا په دې کردار کې للهیت نسته او ستا په دې ناسته ولاړه کې للهیت نسته زما عزیزانو کوشش دا وکړئ چې یو څه ځان د انقلاب کور جوړ کړئ یو څه په ځان کې انقلاب راولئ بلکې دربار ته هفته په هفته باندې په دې نامه باندې ورځئ یوازې دا نه چې زموږ دربار عامو دربارو ته او دا هم نه درته وایم چې زه درته تاسو ته ولاړ یم مقرر تقریر کوم دا نو ما په ځان کې راویستلی نه زه تر تاسې ټولو ګناهکار یم خالص د یو معبر یم خالص د یو اولیاو دا هغه دی د دې خبرې په اساس باندې دا خبره تر ته رسوم کنې تر دې ټولو خلکو شیطان ما ته ډېر متوجه دی چې ما واړئ